سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه مرضیه غفوري د پښتو مضمون د دویم ټولګي څخه تاسو سره یم. ګلالي زده کوونکو، د نن ورځې لوست مو څه دی؟ موضوع د درس څه شی ده؟ آفرین. ګلالي زده کوونکي وایي چې علم او پوهه. بیا هم دریم لوست د کتاب دی، پاڼه ده 8مه، برخه هم ده 11مه. ګلالي زده کوونکو، بیا هم د تل په شان ستاسو د بریالیتوب لپاره او د خدای پاک د رضا لپاره، د دې لپاره چې د خپله هر کار د لویو بښونکي خدای په نامه موږ پیلوو، د دې لپاره چې د کار تر پیله پورې د خدای پاک مرسته له موږ سره وي او زموږ کار بریالیتوب ته ورسیږي. نو د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل لوست پیلوو. ګلالي زده کوونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د نن ورځې لوست. انشاءالله ټول چمتو یې، کتابونه او کتابچې تاسو سره شته او د نن ورځې لوست ته غوږ یې. د علم او پوهې د لوست دویمه برخه ده. یعنې په لومړۍ برخه کې تاسو ولوستل چې د علم پوهه څه ګټه لري، انسان ته څه ګټه رسوي او موږ باید څه وکړو. چې ما په تیر درسي لوست کې تاسو ته وویل چې پوهه د انسان څخه یو پوه او هوښیار انسان جوړوي او موږ تاسو باید هڅه وکړو چې پوهه ترلاسه کړو او د خپل د ژوند ټولې ستونزې په سمه توګه حل کولی وشو. اوس راځو د نن ورځې لوست ته چې علم او پوهه ده پاتې برخه ده. تر دې چې پورې موږ تېره ورځ تېر درسي ساعت کې ولوستو. اوس راځو د دې څخه بیا هم پیلوو چې انشاءالله په تېر لوست کې تاسو ستونزه ونه لرئ او د نن ورځې لوست هم تاسو غوږ ونیسئ. ګلالي زده کوونکو، بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره پیلومه. دریم لوست علم او پوهه. پوه انسان د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ بیایي. پوه انسان د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ بیایي. نورو خلکو ته یې هم ګټه او مرسته رسیږي. نورو خلکو ته یې هم ګټه او مرسته رسیږي. نو پر موږ ماشومانو باندې د علم زده کړه فرض ده، ځکه چې د اسلام لارښوونه ده علم په هر نارینه او ښځینه فرض دی. به تاسو ته وایم، پوه انسان د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ بیایي. نورو خلکو ته یې هم ګټه او مرسته رسیږي. نو پر موږ ماشومانو باندې د علم زده کړه فرض ده، ځکه چې د اسلام لارښوونه ده علم په هر نارینه او ښځینه فرض دی. ګلالي زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو د مخه لوستل زده کړل، ستونزه پکې نه لرئ. په دې لوست کې موږ څه وویل؟ موږ دا وویل چې کله انسان علم او پوهه ترلاسه کوي، دا هغه وخت وي چې دی د خپل د ژوند ټولې چارې په سمه توګه پر مخ وي. یعنې په کومه ستونزه پکې نه وي او په اسانه توګه کولی شي خپل کارونه سرته ورسوي. او بل دا مو هم ولوستل چې نورو خلکو ته یې وایي ګټه او مرسته رسیږي. یعنې یو پوه انسان د هغه له کړو څخه معلومیږي چې د ده پوهه څومره ده. نو یو پوه انسان تل دا هڅه کوي چې نورو سره مرسته وکړي، نورو ته یې ګټه ورسیږي. یعنې د یوه ونې مثال که موږ واخلو چې یوه ونه میوې لري او نور خلک ترې ګټه اخلي، نو انسان علم هم همدغسې باید انسان عمل کې باید د خپله پوهه او علم ښکاره کړي، نور په دې پوه شي چې د ده علمیت او پوهه څومره لوړه ده. ځکه چې علم او پوهه یوازې دا نه چې موږ کتابونه ولولو، خپل مغزو کې هغه ټول معلومات وساتو بس، نه، موږ هر هغه څه چې زده کوو باید
خپل عمل کې ښکاره کړو او نورو سره مرسته وکړو تر څو چې په یو ټولنه کې د یوه مثبت او انسان په توګه د یو ښه انسان په توګه تبارز وکړو. او بل دا مو هم ولوستل چې تاسو ګلالي ماشومان باید خپل لوستونه ولولئ، علم زده کړئ، پوهه ترلاسه کړئ. دا مو هم ولول. دا ځکه داسې وایو ځکه چې زموږ دین یعنې اسلام موږ ته دغه لارښوونه کړې ده او دا یې ویلي چې د علم زده کړه په هر نارینه او ښځینه فرض. نو کله چې موږ دین د علم د زده کړې ته موږ هڅوي نو موږ تاسو باید پوهه ترلاسه کړو، علم زده کړو تر څو چې وکولی شو د خپله د علم او پوهې په مرسته خپله دین او دنیا ته خدمت وکړو او مفیده کار ترسره کړو. ګلالي زده کوونکو بیا هم تاسو ته وایم چې دغه لوست کوم چې ما په دې درسي ساعت کې تاسو ته ولوستو او په مفهوم یې وغږېدم چې تاسو باید علم د دې لپاره حاصله کړئ، زده یې کړئ چې نورو ته ګټه ورسېږي، د خپله د ژوند ټولې ستونزې پرې حلولی شئ، د خپل د کارونه په سم ډول پر مخ بیولی شئ. او د دې ترڅنګ مو دا هم ولوستل چې علم په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده ځکه چې زموږ دین یعنې اسلام مبارک دین موږ ته دغه لارښوونه کړې ده. نو موږ د یو مسلمان په توګه باید دغه فرض په ځان وګڼو چې علم باید ترلاسه کړو. ګلالي زده کوونکو په دې موضوع باندې تاسو پوه شوئ چې انشاءالله هېڅ کومه ستونزه تاسو نه لرئ. راځو د لوست یوه موخه مو دا وه چې د متن لوستل زده کړو. دا تاسو موخه هم ترلاسه کړه، لوستلی شئ، اوس ستونزه پکې نشته. دویمه موخه مو دا وه چې دغه لوست کې په کلمو کې تورې باید وپېژنو، یعنې کلمې په تورو اړولی به شئ او تورې پېژندلی به شئ. تاسو راځئ اوس وګورئ دلته پوه د څو تورو څخه جوړ شوی دی؟ له 3 تورو څخه جوړ شوی دی. زه تاسو ته دغه تورې په ورق کې لیکمه، تاسو په دقیق ډول کولی شئ دلته وګورئ. پوه دا له څو تورو څخه جوړه شوې ده د پوه کلمه؟ آفرین. ګلالي زده کوونکي وایي دا له 3 تورو څخه جوړه شوې ده. لومړی توری کوم یو دی؟ آفرین، پ. دویم توری څه دی؟ ډېر ښه، واو. آخري هم دی ه. اوس یې زه تاسو ته لیکم پوه. ګلالي زده کوونکو زه په تاسو باور لرم چې تاسو ګلالي زده کوونکي ډېر لایقه یئ او مخکې له دې چې زه یوه موضوع تاسو ته وایم تاسو ټول پرې پوهېږئ. که چېرې زه تاسو سره په یو ټولګي کې وای نو ما لیدل چې تاسو ښایسته ښایسته ګلالي ماشومانو ګوتې به پورته وې، ما هر یو ته به وار ورکوو چې راشئ تختې ته او دا فعالیت کار وکړئ. بیا هم زه تاسو ته دا ویل غواړم چې دغه تاسو په تورو اړول زده کړل. که چیرې ګلالي زده کوونکو زه تاسو ته یوه کلمه ولیکم دلته او د هغه یوه برخه یعنې په منځ کې که چیرې زه دغه واو ونه لیکم پې ولیکم هې، آیا تاسو کولی شئ چې دغه کلمه په سمه توګه پیدا کولی شئ او ځان سره سوچ کولی شئ چې د منځ کې به کوم توری اضافه کړو چې کومه کلمه ترې جوړه شي؟ دا کار کولی شئ؟ آفرین. خیر راځئ نو چې زه تاسو ته یوه کلمه دلته لیکمه، تاسو ماته د هغه د منځ توری وایئ. سمه ده؟ ومو لیدل؟ ما لیکلی دی خ، خانه خالی، کاف. تاسو ګلالي زده کوونکي ما ته ووایئ چې د دغو دوو تورو تر منځ کوم بل توری زه ولیکم چې د ده څخه یوه کلمه جوړه شي. کوم توری؟ آفرین. ګلالي زده کوونکي وایي چې دلته باید لام ولیکو. څه ډول ولیکم؟ خلک. آفرین. راځو بیا هم زه تاسو ته یوه بله کلمه لیکم، په غیر منظم ډول لیکم. تاسو ماته ښکاره کړئ چې د ده په منځ کې کوم توری زه ولیکم چې هغه ترې کلمه جوړه شي.
یوه کلمه بله ستاسو ته ټاکم. ډېر ښه. زه لیکم عین، تش ځای دلته پرېږدم، میم. د دې څخه به کومه کلمه جوړه شي؟ کوم توری دلته نشته؟ څوک وایي؟ آفرین. دلته لام لیکم. د دې څخه چی؟ علم. انشاءالله ستونزه نه لري په دې برخه کې هم. یوه کلمه بله هم تاسو ته زه لیکم، بیا ځکه چې دې کې ما تاسو ته کومه کلمې چې دلته ولیکلې په ټولو کې درې توري راغلي وو. خیر تاسو ته یوه داسې بله کلمه لیکم چې له 3 تورو څخه هلته پکې ډېر کارول شوي وي. کومه توری ولیکم؟ کومه کلمه؟ ډېر ښه. دلته څه شی راځي؟ څوک وایي؟ آفرین. دلته سین. اسلام. انشاءالله چې دا هم ستاسو زده شو او ستونزه پکې نه لري. ګلالو زده کوونکو تاسو څه کوئ په کورنۍ کار لپاره؟ تاسو دغه لوستم چې ولوستو تر دې چې پورې تاسو باید پوه شئ چې علم څه ته وایي. د انسانان د خپل د ستونزو د حل لپاره د خپل موخو د پرمخ ته بیولو لپاره باید څه وکړي، او زموږ مبارک دین یعنې اسلام دین موږ ته څه ویلي دی د علم د زده کړې په اړه. موږ ته دا ویل دي چې علم په هر نارینه او ښځینه فرض دی. دغه موضوع تاسو باید مفهوم ترې اخیستی وشئ، مفهوم له یاده ویلی وشئ، او دغه لوست د دې ځای نه تر دې چې پورې دا ولیکئ په کتابچو کې، املا هم کار وکړئ. ګلالو زده کوونکو دا د موږ د نن ورځې لوست و چې انشاءالله تاسو پکې ستونزه نه لرئ. تر بیا چې بیا هم ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو لوی او بښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ. بریالي اوسئ. خدای